سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني نن سهار د دایکنډي ولایت د مرکز د سړک د کریډ کولو چارې د پټې په پرې کولو سره پیل کړي. دغه سړک چې نږدې 9 کیلومتره دی د نیلي ښار د دښتې او زاړه بازار سیمې سره نښلوي. د ولسمشر د رسنیو دفتر وایي دغه سړک د 413 میلیونه افغانیو په لګښت چې د حکومت د پراختیایي بودجې له لوري ورکول کیږي په 18 میاشتو کې جوړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د افغانستان د سولې بهیر په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کابل او د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو دویم پړاو 13 ورځ پیل کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دی ښاغلي خلیلزاد د دغه سفر موخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره د هڅو لا ګړندي کېدل دي. د سرچینې په وینا ښاغلی خلیلزاد به په دې 12 ورځني سفر کې چې د لړم پر 29 پای ته رسیږي له افغانستان سربیره پاکستان، متحده عربي امارات او قطر ته هم ولاړ شي. امریکا همداراز پړاو کړی چې واشنګټن په افغانستان کې د یو سیاسي حل لارې چې د جګړې او د امریکا او نړۍ پر وړاندې د ګواښونو د پای لامل شي ژمن دی. د افغان سولې په اړه نن د مسکو ناسته د روسیې په پلازمینه کې جوړیږي. د سولې عالي شورا وایي په دغه غونډه کې به د جګړې د پای ته رسیدو او مخامخ خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره هلې ځلې وشي. له دې سره سم امریکا ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له خبرو د څارنې لپاره خپل استازي د غونډې ته استوي. په دې ناسته کې د 12 هیوادونو د استازو له ګډون سربیره طالبان هم ګډون لري. له دې سره سم طالبانو په مسکو ناسته کې د خپل یو 15 کسیز پلاوي د ګډون پخلی کړی دی. دغې ډلې په یوې اعلامیې کې چې رسنیو ته استول شوي ویلي چې یاد پلاوی به د افغانستان د مسایلو په اړه د طالبانو دریځ څرګند کړي او د افغانستان د قضیې د حل لپاره سوله ییزې لارې ولټوي. دوی همداراز پړاو کړی چې په دې ناسته کې به د افغان حکومت له پلاوي سره هیڅ ډول لیدکاته او خبرې اترې ترسره نشي. او د کندهار د دهلې بند د بیارغونې هوکړه لیک تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شو. پر دغه بند 400 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیا پراختیایي بانک او نړیوال بانک لوري ورکول کیږي او کار به د 2019 کال د اګست په 21 پای ته ورسیږي. د دغه بند د کار په بشپړېدو سره به له زرګونه هکتاره ځمکې له خړوبېدو سربیره د کندهار ښار او ورڅیرمه کلیو ته څښاک اوبه ورسیږي او همداراز به 40 میګاواټه برېښنا تولید او پر کندهار ښار به وویشل شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.